د پاکستان په ګټه د طالبانو تازه اقدام افغانانو ته هند سره د تجارت اجازه نه ورکوي، خو خپل مرکزی اسیا سره آزاد تجارت کولو ته لار پرانیسته. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پخوا به ولسمشر غني پاکستان ته ویل که چیرې غواړي مرکزی اسیا سره د آزاد تجارت ولري نو باید افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي ترڅو د واګا بندر له لارې هند سره تجارت وکړي. خو اوس د طالبانو حکومت کې خبره برعکس، افغانانو ته د واګا بندر له لارې اجازه نشته، خو خپله بیا مزو کې دي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو له ترکمنستان څخه پاکستان ته د نفتي توکو د ترانزیت طرحه تایید کړه. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګاز او نفتي توکو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې ده د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د ګازو او نفتو توکو لیږد ته به د پام وړ اسانتیا رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورټي لیږد رالېږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرو پانګونې خونې په 1300 میاشت کې ویلي وه له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یوې نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.